او اوس د هېواد یو بل تکړه شاعر د چنار له شاعر څخه چې هغه د بېکسیار صاحب د شعري بهیر ملګری دی له هغه نه هیله کوو کاروان صاحب نه چې راشي او خپلې خبرې وکړي. د لوی خدای په نامه د سنبلګل د شپو مالک شعر بې اودې مار دی چې رامول یې د ښکلا جادوګرو شاعرانو ته ورځي. کله چې د خوست سنځلې ګل شي د تڼیو د غرونو ماران مست شي. زمونږ د کلي خلک دا جمله د یوه متل په ډول کاروي، ځکه خو سنځلګل په شپو کې نوم راباندې ډېر خوږ ولګېدو. د کسیار سوچونه او کږلېچونه ووهل او دا دی د سنځلګل په شپو کې دمه کوي. په کتاب کې غزلې، آزاد شعرونه او د شعر نور ډولونه راغلي دي. غزلې تر یوې اندازې یو لاس ښکاري، ښو او خوږو ردیفونو یې په ښکلا کې زیاتونه کړې ده. ځای په ځای د ځینو نویو خبرو ښې کارونې یو څه ځانګړنه هم ورکړې ده. ځای ځای څپانده موسیقي لري او د وطن د غمیزې څرک هم پکې څرګند دی چې زمانه درته قدم په قدم شک وکړي، چې وخت زړه کې درته کرکه د فلک وکړي، چې ته ورګورې په رڼو او څه کولی نه شې، چې څوک په زوره په خندي درته ټوپک وکړي. د بخت سپوږمۍ درته آشنا په ماښامي ډوبوي، د ژوندانه په لمر د سیوري د ولچک وکړي. زمونږ کلی د پیل په پاڼو کې لومړنی غزل دی. په دې غزل کې د وطن روښانه ادرس پروت دی چې له لرغوني تاریخ سره سره نن سبا د وخت د سترګو لوېدلی دی. هلته وړاندې لږ پناه ته زمونږ کلی، د بلا وختونو شا ته زمونږ کلی. آشنا څه له رانه پوښتې ښه دې یاد دي، د سپوږمۍ سپینه رڼا ته زمونږ کلی. د زور په نوم غزل مې هم خوښ شو، په مین وزن کې د وطن غمیزه نغښتې ده. د زور شپې سړې هوا ته اور مو مړ، غواړو چیغې کړو دنیا ته شور مو مړ. په پردي نظر کره یې کړو بیا ډز، چې بیا ښه یې ورشو خوا ته ورور مو مړ. ځمکه شاړه مینه ړنګه غر لمبې، ربه لاړ شو کومې خوا ته کور مو مړ. د امکان په نوم غزل کې مې یوه ښکلې مطلع ومونده چې صفیه جان یې په خپله سریزه کې د شعري تلازماتو او ښکلا څخه د رالوېدو فتوا پرې صادره کړې ده. مطلع دا ده: پناه ته د کتارو چنارو ولاړه ګله، پناه ته د کتارو چنارو ولاړه ګله، مدام د یادومه په تیارو ولاړه ګله. زما په نظر مطلع ډېره ښکلې ده. د چنارو له کتار اخوا په تیارو کې ولاړ ګل که په رښتیا ګل دی، که د شاعر معشوق دی او که خاطره ده، ډېر ښکلی ولاړ دی. که شاعر په سترګو نه ویني په خاطراتو کې یې راشیندی. هغه د چا خبره چې شاعر په پټو سترګو هم سپوږمۍ ویني، ولې به یې نه ویني؟ ځکه چې د زړه روښانه سترګې لري. پورتنۍ مطلع د مناسبې ښکلا تر څنګ د یوه څپانده وزن پر بنیاد ولاړه ده چې له ښکلا نه د راپرېوتو امکان یې نه ښکاري. د سنځلګل په شپو کې شاعر په ډېر شاعرانه غرور سره خپل هېواد بېقدره زمانې ته داسې ورپېژني: له قافو غره نه نیولې د چین بارې ته ورڅېرمه، دا ټول وطن زما دی دا شودیارې ته ورڅېرمه. سنځلو نه دا ډکې پولې خواته چنارونه، انځر له خوړه پورې غاړې لارې ته ورڅېرمه. د سنځلګل په شپو کې شاعر کله کله مایوسه شوی هم دی. داسې هم یو قام شته پښتانه یې نوم، مور نه پیدا بیا تر مینې ژبه پرې، داسې محبوبه وطن مې برخه دی، شونډې تر درخو مینې ژبه پرې. دا بیتونه د نرګس غوندې رنځوره ښکلا لري، خو زه شاعر ته وایم چې ګرانه شاعره، په دې برخه کې به ګلاب شوخي کوي. ستا په وطن کې چې د آدم د رواب له ترنګ سره، د درخو د چمبې او بنګلو د شرنګ سره یو څو مستې او لیونۍ ټپې زمزمه کېږي، دا ژبه به غوڅه نه بولې. تا ولیده چې د دوو لسیزو د مرګونې اژدها له ژامې نه ژوندۍ راووته، اوس خو به یې د دریاب غوندې په څپو څپو روانه بولې. که څه هم ته به یو بل شاعرانه منطق ته لاس واچوې او راته وبه وایې: قبرونه دي خازې دي ټول وطن مو هدیره، ژوند تشې اوازې دي ټول وطن مو هدیره، ګودر شته نه جومات شته نه د کلي څه درک، بس ړنګې دروازې دي ټول وطن مو هدیره.
منم چې ته رښتیا وایې او ښکلي وایې، خو دا هم ومنه چې قبرونه غمونه نشي وژلی. ستا د وطن د قبرونو او هدیرو شاته یوه ژوندۍ غوغا د راشنه کېدو په حال کې ده. منم چې ته رښتیا وایې او ښکلي وایې، خو دا هم ومنه چې قبرونه قامونه نشي وژلی. ستا د وطن د قبرونو او هدیرو شاته یوه ژوندۍ غوغا د راشنه کېدو په حال کې ده، چې تر غرونو دروند سکوت به ماتوي او یو سندریز محشر به جوړوي. بیا به ګورې چې دا پرې شوې ژبه څنګه ګل ګل غوړېږي او څنګه څپې څپې خورېږي. د سنځل ګل په شپو کې ځینې آزاد شعرونه مې د ډېرې روښانه او صمیمانه فضا د لرلو له کبله زښت زیات خوښ شول. په ځینو آزادو شعرونو کې مې یوه نیمه برخه زیاته خوښه شوه او ځینې هم یو څه عادي راته وبرېښېدل. خو بیا هم د کسیار آزاد شعرونه له دې کبله هم ښه دي چې د آزاد شعر په نوم لیکنو د ډېرو معتادو ناظمانو غوندې ضد او نقیض او له شاعرانه منطق نه ډېرې لرې مالیخولیایي مبهمې خبرې نه لري. دی په وچ زور سره نړیوالې اسطورې نه راوړي. معنا دا چې که ځینې آزاد شعرونه یې ډېر لوړ شاعرانه قوت هم ونه لري، دومره دي چې د هغو ډېرو په څېر یې بې معنا نه دي چې ځینې پښې کوونکي کره کتونکي په لوی لاس رنګینې عینکې ورته واچوي او سپین کاغذونه د ګلونو په رنګ وویني. ځینو خو یې په ډېر فاتحانه انداز چیغې او سورې هم ګډې کړي چې واه واه دا دی ګلبڼ مې بیا موند. زما په نظر له آزاد شعر سره د غزل غوندې بخت یاري نه کوي او کیدای شي چې په خامه بهانه ساده خبرو ته راټیټ شي. دا ځکه چې که له غزل نه څو بېکاره بیتونه لرې هم شي، په یو څو زورورو خوږو بیتونو کولی شي چې ژوند وکړي. همدا ډول که په غزل کې ساده خبرې هم وي، کیدای شي د ښه وزن، ښې قافیې، ښه ردیف د ښو کارولو له کبله ښکلیز وجود ژوندی وساتي. خو د غزل پر خلاف که له آزاد شعر نه یوه کمزورې برخه ژوندی لرې شي، ښکلیز وجود ته یې لویه صدمه رسېږي. په آزاد شعر کې که د شعریت او ښکلا لویه فضا ځایېږي، دومره د لوی ابتذال سره هم مخامخ کیدای شي، ځکه چې تر پایه د ځانګړي موزون وزن، د ښو او ګلالیو قافیو او ښکلیو ردیفونو پردهپوښ نه لري. د مثال په ډول د دې کتاب د عمر لزک یو شعر داسې ښکاري لکه څوک چې په تلیفون کې ساده او عادي خبرې کوي. د بیکاسیار په آزادو شعرونو کې مې فصلونه، ژوند، اډه او روسن چا وویستل تر عنوانو لاندې شعرونه ډېر خوښ شول. په دې شعرونو کې د ساده ښایست، صمیمانه او روښانې فضا انځورګري او یو نیمځای او په یو نیمځای کې خوږ طنز نوموړو شعرونو ته شعریت وربخلی دی. دا هم د فصلونو د شعر یوه برخه. خیر د عیسی رشازه شپه به وکړې، بل ځله بیا خدای خبر کله راځې، دومره لوی ژمی مخکې ما یو 4 بنده غزل لیکلی، هغه وګورو لږ. سږ کال بیا فصلونه ښه راغلي، سږ کال بیا سنځلې ډېرې ډکې، سږ کال ډېر غریبانان نه یو، لږ ډېره راځه. په کډه نومي شعر کې جنګ ځپلې تشې مینې ښکلي او روښانه انځوروي او بیا همغه شپې دي نجونې په خیزو پسې نه تلې نورې، د جوپتو طاق، د اکو بکو، د چینرکو رواج زموږ له کلي نه لمن ټوله کړه. ګودر یې وواژه په زیړ مازدیګر، درمند یې وسېزه په سره غرمه کې، مرغۍ په ډلو ډلو ما په دې خپلو سترګو ولیدې، پر غره واوښتې. دا لیکنه ما د کره کتنې په نیت نه ده کړې او دا لیکنه تشه یوه بهانه وبولئ چې د سنځل ګل د شپو له مالک سره مې پکې خواله کړي دي. په پای کې به دومره ووایم چې زموږ د ړنګ وطن د بیا آبادۍ لپاره به دا ډېره ښه وي چې ټول هېوادوال پر یوه لاره روان شي، خو د هنري ښکلا د پنځونې لپاره به ښه دا وي چې یو شاعر او لیکوال هم د بل شاعر او لیکوال پر لاره ولاړ نه شي. حتی د یوې سیمې د 2 ګاونډیو شاعرانو مالک لاره دې بېله وي او د تکل لاره دې بېله وي. په ډېر درنښت